بسم الله الرحمن الرحیم. د ذوالحجې د لسو ورځو فضیلت او بهتري. یقیني چې د کال په ورځو کې بهترینې ورځې د لس ورځې د ذوالحجې دي. د لوی اختر نه 9 ورځې مخکې او یوه د لوی اختر ورځ د هغه بهترینې ورځې دي چې د دې په شانه ورځې د کال په ورځو کې نورې نشته. ځکه خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه ابن عباس رضی الله تعالی عنهما حدیث نقل کوي چې هغه فرمایي ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله عز وجل من هذه الايام يعني ايام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بالشيء. ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي هیڅ ورځ داسې نشته چې په هغې کې نیک عمل الله ته دومره محبوب وي څومره چې په دې لسو ورځو د ذوالحجې کې الله ته عبادت مقبول تھی. صحابه ویل چې یا رسول الله د جهاد فی سبیل الله ثواب هم د دې ورځو د عبادت ثواب ته نه رسیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې نه، د جهاد د عبادت ثواب هم د دې ورځو د ثواب عبادت ته نه رسیږي مګر هغه انسان چې میدان جنگ ته لاړ شي، میدان جهاد ته لاړ شي او خپل مال هم د ځان سره ویوړي، مال د الله په لاره کې خرج شي او د الله په لاره کې شهید شي. یعنی په دې لسو ورځو کې چې کوم یو انسان د الله بندگی وکړله، د الله عبادت وکړه، نو دومره ثواب کېږي، دومره ثواب لکه یو انسان چې سر او مال د الله د رضا دپاره قرباني کړي. دی ورځو کې څه عبادت کول پکار دي؟ نو په عباداتو کې بهترین عبادت هغه حج دی چې دا د دې ورځو عبادت دی چې حاجیان هغه لاړ شي عمره وکړي، بیت الله کې عبادت کوي، بیا په یوم الترویه منا ته لاړ شي، بیا په 9 ورځ عرفات ته لاړ شي، بیا جمرات ولي، په دغه بیا جمره ولي، بیا د اختر د ورځې احکامات عملي کړي. نو بهترین عبادت پکې دا دی. الله دې زمونږ او ستاسو د ټولو نصیب کړي. دویم بهترین عبادت په دې کې چې د هغه د الله ذکر دی. قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي چې تاسو د الله ذکر په معلومو ورځو کې کوئ، او مفسرین ذکر کوي چې د دې نه مراد د 10 ورځې د ذوالحجې دي. دریم حدیث کې همداسې راځي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي فاکثروا فیهن من التسبیح والتحلیل والتحمید. په دې کې تاسو د الله ذکر کوئ، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. همدغه رنګې په دې ورځو کې د روژې تذکره هم راغلې ده چې حفصه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به 4 کارونه نه پرېښودل. یو په هغه 4 کارونو کې هغه د دې ورځو د دې 10 ورځو روژې دي. بیا په دې 10 ورځو کې خاص کر بهترینه ورځ د عرفې ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه دا نیت کوم او دا ګمان کوم په الله رب العالمین باندې او دا ثواب طلب کوم چې دا د 2 کالو د ګناهونو کفاره ده، یو مخکنی کال او یو راتلونکی کال. نو په دې بنیاد باندې په دې کې دا عبادت کول پکار دي. څنګه چې د اختر د 10 ورځې بهتري لري، همدغه رنګ د اختر ورځ هم بهتري لري. لکه څنګه چې امام احمد بن حنبل په مسند کې روایت نقل کړی دی د عبد الله ابن قرط رضی الله تعالی عنه، هغه فرمای ان اعظم الايام عند الله تبارک وتعالى يوم النحر ثم يوم القر. د الله رب العالمین په وړاندې بهترین ورځ په ورځو کې د اختر ورځ ده، بیا ورپسې ورځ. کوم یو انسان په دې 10 ورځو کې چې وي او هغه د قربانۍ کولو اراده لري،
نو هغه به خپل اختان نه کټ کوي په دې 10 ورځو کې او نوکان به هم نه کټ کوي. لکه څرنګه چې دا حدیث کې وارد دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای د سلمه رضی الله تعالی عنها نه نقل دی چې هغه فرمای نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی اذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. کله چې یو انسان د ذی الحجې میاش وویني او هغه د قربانۍ اراده کوي نو خپل اختان دې نه کټ کوي، خپل نوکان دې نه کټ کوي. دا د حدیث کې خدا هغه چا د پاره رااله چې هغه د قربانۍ اراده لري. بعض علماء دا خبر هم ذکر کړی دی چې د قربانۍ اراده نه لري هغه هم دی وکي، او د باب کې یو روایت یو حدیث راغلی دی خو هغه د شیخ البانی رحمه الله په ضعیف ابو داود کې ضعیف کړی دی. هغه دا دی چې عبد الله ابن عمرو بن العاص رضی الله عنهما فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو سړی راغلی د الله رسوله د قربانۍ ورځې دي او ما سره خو بل څاروی نشته دی چې زه ذبح کم، صرف یو څاروی دی چې کور ماشومانو ته د هغې نه موږ پی ورکو دا ذبح کم. نبی علیه السلام ته وفرمیل چې نه مې ذبح کوه، لکن د اختر په ورځې باندې به ته اختان واخلې، کټ کې او نوکان به کټ کې او بریتان به کټ کې، نظرنا په اختان به وخورې، بس دا ستا اضحیه شوه. لکن د حدیث د سند په لحاظ سره ضعیف دی.